زما نوم عبدالحق دی، د پلار نوم مې شهزاده دی. زه د 10 نمبر ښوونځي زده کوونکی یم. د 8 ټولګي یم. له اوله تر 8 پورې مې د لوی سکول ویلی دی. او د لوی موږ ما خپل همصنفیانو چایپاټي راته وکړله او موږ کډه ځي افغانستان ته. په چایپاټي کې استادان راسره وله، شاګردان ډېر خپل همصنفیان یاران ټول راسره وه او یو نصیحت یې هم راته وکړ. استادانو لخوا یو ښې خبرې راته وشوې او نن زما اخري ورځ ده، زه د سکوله به رخصتېږم. نو پروګرام په اخر کې ماته استادانو لخوا دعا وشوله. یو وار یم تر 5 نمبر پورتنی یم راغلی، نه لاندې او چې کومه ورځ د 5 نمبر راغلی ومه، په هغه ورځ بیخي خوشحاله ومه. کور ته مې مور پلار خوشحال وله چې دی نن 5 نمبر راغلی دی. او چې کومه ورځ زه ناکام راغلی یم، مور پلار مې بیخي خوابدي وله او ډېر راته خواشیني وله. نو زه خپل له ملګرو بخښنه غواړم، سره له استادانو که ما یو چا په خبرو ورته کړې، د دوی څخه موږ به دوی ته دعاګانې کوو او دوی به موږ ته دعاګانې کوي. او د ټولو ملګرو دا هیله کوم چې دا ټول ښه همت وکړي، دوی خپل کوښښ وکړي، وطن دوی ته احتیاج دی او دوی باید کوښښ وکړي چې انجینران شي، معلمان شي، یو ښه ځین جوړ شي. یو وار بیا له 10 نمبر ښوونځي د استادانو شاګردانو څخه ډېره مننه غواړم. ما نوم شمس الله دی، پلار نوم یې عبدالله دی. زه په 2م کلاس کې یم. ملګرو د خوا چایپاټي سوې وه، موږ کډه ځي افغانستان ته. ما په ښوونځي کې اخري ورځ ده. موږ ته دلته استادان راغلي وو، موږ ته خبرې وکړې، ډېرې ښې خبرې راته وکړې، دعا یې راته وکړه، وخته مې په خیر سره ورسوه. استادان یا ملګري راسره خوابدي شوي، هغو څخه ډېره بخښنه غواړم. 31 نمبره ښوونځي معلمانو انډیوالانو ډېره بخښنه کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ظفر الله، د 8 ټولګي د 10 نمبر ښوونځي زده کوونکی یم. په دا چې عبدالحق له موږ سره ډېر ښه عمر تېر کړی و، 5م پوزیشن، 2م 3م پوزیشن یې اخیستی. موږ د ده لپاره یو چایپاټي تیاره کړې وه چې دی وطن ته ځي. خدای پاک دې په وطن کې په ده باندې تعلیم وکوي. دلته هم ډېر ښه پوزیشن یې اخیستی، ښه قابل هلک و. د ده لپاره موږ په طبیعت خرابېږي، خدای پاک دې په هغه په وطن کې هم راسره یو ځای کېږي. په دې خوشحاله کېږي چې خپل وطن ته ځي، وطن ته بهر یوځي، یو دی نه یا یو بل، ټول شکر خپل وطن ته تللی، خپل وطن ښه ځای دی. ځکه چې دلته په بله ژبه باندې تعلیم کېږي، په هغه هلته خپل په پښتو په دري باندې تعلیم کېږي. خو بس ښه پوزیشن یې اخیستی، دوا دې ښه هلک. که چېرې دی له موږ څخه ناراض شوی یا د استادانو څخه ناراض شوی، بخښنه دې ورته وکړي او موږ به هم بخښنه ورته وکړو. وسلام. ده ته ښه ژوند غواړو. بسم الله الرحمن الرحیم. ما نوم رحمت الله دی، د 10 نمبر د ښوونځي زده کوونکی یم او زما یو ښه ملګری مې وی چې هغه د خپل وطن ته ځي او د هغه دپاره موږ یوه چایپاټي هم کړې وه. د هغه ښه تکړه هلک وي او دی چې وایي د پوزیشن کې به عمرې راتلی، کله وایي چې خپل وطن ته ولاړه چې هلته به خپل دغه ته سبقانو ته به باید نور هم زیات کوشش وکړي. ډېر ښه ژوند یې موږ سره تېر کړی دی او دی ښه هلک وي او په سبقانو کې هم ښه تکړه وي. او دی که زموږ څخه ناراضه شوی وي، موږ بخښنه ځینې غواړو. او که دی یا موږ د ده څخه خفه شوي یا دی زموږ څخه خفه شوی، موږ بخشش د ده د خوا څخه موږ بخشش دی، زموږ بخشش دی، د ده دې موږ ته بخشش وکړي او استادانو ته او دی چې موږ ته دعا وکړي، موږ به ده ته دعا وکړو چې خدای دې تل کامیابه لري. او د ده څخه هیله کوم چې مخته هم سبقان ووایه خپل وطن. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم دی محمد صابر، زه د 8 او 10 نمبر ښوونځي شاګرد یم. موږ څخه یو ملګری و عبدالحق چې هغه اوس وطن ته ځي. موږ له ده
موږ له ده څخه خواست کوو چې موږ یو چې پارټي ورته کړې وله دی اوس ځي وطن ته الله دې اباد لري او دی په پوزیشن کې هم اول دویم دریم څلورم راتلی موږ له ده څخه خیال کوو چې وریم سبقان وایي او دریم سبقان وایي چې موږ له ده نه راستی وو دی دې بخښنه غواړي او موږ صاحب جان راستی وو موږ بیا غواړو السلام. ځکه چرته اوسېږم د وطن خوبونه وینم د دنیا په هر ښایست کې د خپل تن رنګونه وینم ځکه چرته اوسېږم د وطن خوبونه وینم د دنیا په هر ښایست کې د خپل تن رنګونه وینم بې صبري دا هر نظر مې بے صبری دا نظر میں پکارا وہی جہان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا